يا بچي يا مواز مې درکو خفه نه شي. هېڅ خبره نه ترورې وایه څه دي؟ یا دوکان بند دی که نه دا دوکاندار به کله راځي؟ ترورې وایم زموږ د مشرانو هغه متل دي سترګې پټې کړه سبا دي یو ګنټه انتظار ورته اوس به راشي صحیح ده؟ وایي زه خو ډېر د لرې نه راغلی یم خپې ماتې شوې. نو څه پکار دي؟ سودا مې پکار دی لږ اوړه غوړي مې پکار دي بل دوکان نشته؟ نه بل دوکان شته ترورې خو هغه لږ لرې دی که نه ښه؟ کوم دی؟ هغه مخامخ لاره ته ښکاري هغه لار له چې سر لوره سي که نه ښه. نو ګس لاسته به تو شي ښه چې ګس لاسته تو شي هغه لار مخامخ سر ووې نو بیا به ښي لاسته تو شي ښه. بس مخامخ چې هغه لاره ختمه کړي مخامخ غټ دوکان دی جنت شنو صحیح ده؟ وایي یم لاستې به سره ونه لګي داسې نږدې نږدې ورته راغلی چې یم یو کار نه کړي سودا راته راوړي. ترورې شل ځله به مې د زما تاریخ له روان یم ښه؟ زه خیر د بابره ته کومه ښه زه راکړه پیسې راکړه دا پیسې باید 2000 روپۍ دي. 2000 څه څه پکې راوالم اوړه او غوړي به راوړي زه بل ته ولاړ یم. ښه زه بس ټیک ته خو نور څه ني نو دواګانو کې خو به مې یاد ساتي والد صاحب مې وفات شوي دي او دوا مې نیمګړې ده صرف دواګانې راته کوه صحیح ده؟ وایي الله دې پلار وبخو لوی سړی شي ښه. سرې ډولۍ خاوند شي. بس ټیک ته دا دې لاړم او دا دې واپس لاړم. وایي ویم د خپلو نه پردي ښي ډېرې ناوخته کړې. وایي ملکه ستړی مه شي. خدای دې وبخښه شمشاد ترور دلته څه کوې؟ وایي بیا هم دا دوکان بند یو زلمي راغی ما ویل لکه سودا راوړم د خبر کوي نه سودا راوړي خو ناوخته یې کړې. او هغه زلمي پېژنده؟ داسې خو مې نه پېژنده خو واسکټ یې اچولو لنډقې شان دی او ښکلې توره ږیره ده او ټوپۍ په سره کړې وه هغه پیشوني توره شان پیشو هغه شان ټوپۍ په سره کړې وه. راشه که تودېږي خدای دې راسره خلاصه که دا خو قراقور دی په دې کلي کې په ګنکپ مشهور دی. وایي دا دې څه در بګۍ په شان څخه اواز مه راوباسه ښه څو پیسې ورکړې وې؟ وایي 2000 روپۍ راله یوړې ما خو څپیا کې خرڅې کړې وې. ښه دا اوس دا خبرې پرېږده ما سره خو 2000 روپۍ نشته او ګورم جیب کې چې ما سره څه دي. وایي خدای مه واچکې دا د بله خبره ماته وي چې پلار مې مړ نه پلار ته مې دوا کوه. وایي نو د سره خلاصه شي نو په دې عمر کې خو دا چا پلار مري نو پلار بیا نه مړ کېده ونیسه دا واله په دې ځان سو سودا وکړه او بیا له خیال کوه ښه. وایي دا خو 1100 دي. نه 10 زره به درکړم که نه دوکه راسره هغه اوس مانه پیسې پسې چلو باسې. وایي ملکه یو خبره ته وکړمه په ډرامو کې ډېر ښکلي ښکاري مې زه ماشوم وم چې ستا ډرامې به مې کتې. الله استغفر الله او زما خیرې جوړې کاکونې وې که نه او د سره خلاصه شي چې ته په زنګو کې زنګېدون ته زما ډرامې څنګه کتې؟ وایي بیا هم زړېږي نه هر وخت سور سپین ښکاري نو. ازاده ډېرې پرې کېږه مه ښه زه ورشه په دغه ځانه سودا وکړه یاره خو ملکه څه به نه وایم نو. یاره که ته خدای مسلمانه ولې جاړې؟ ځکه چې ډېره ظالمه دنیا ده. ډېره ظالمه دنیا ده اچھا خو تودېږي وی ډېره ظالمه دنیا ده نو ته خدای مسلمانه اخو ما ته هم پته لګي چې ظالمه دنیا ده خدا درته ووایه ته ګیلې له چا نه کوې؟ د دنیا نه ګیلې کوم. د دنیا نه خو زه هم کومه نو څه وکړمه؟ څه به کوې؟ اوس څه کوې دا خر خرڅې؟ نه نو چې نه خرڅې نو بیا ګیلې له چا نه کوې؟ د خدای مسلمانه را چې له خرڅ کړمه نه خرڅوم. نه خرڅې؟ نه. بس تا خوښه ده نو هسې ګیلې مې نه کوې نو جاړې بیا سره پاره زه خپیا وړو دا خان نه خرڅوم. زه زه نه خرڅوم د خدای مسلمانه ویم دا ظالمه دنیا ده دې کې به په جبه خوري په جبه او چې کله سره جبه نه وي که نه نو لیوني سپي به دې وخوري داسې کار به وکړي دا خر به دې مال راکړي او دا خر به درله زه خو ګران خرڅ کړم. څومره به خرڅ کړې دا؟ یه لکه بس ته څه کوې خو ته پکې خبرې نه کوې دلته کې کښېنه راځه کښېنه دا خر مال راکړه ته به دلته کښېنه بس ودرېږه که نه د خدای مسلمانه مالک پسې منډه وې مالک دې د روپۍ نه دي او پسې ځي بس ته کښېنه ښه راځه لکه د خر 2 لکه روپۍ قیمت دی 2 لکه 2 لکه 2 لکه نو ته خدای مسلمانه خو زه دله خرڅوم که نه ته پکې سله چغې وې یار صحیح ده او که نه 2 لکه خر په 2 لکه په 2 لکه راځه لکه قسمت خور سړی بیا بوځي قسمت خور سړی راځه په 2 لکه په 2 لکه وزیره با تکبیره قربان دې شم شا قدیره دا راته ووایه چې د ملک حالات څنګه روان دي؟ د ملک حالات داسې روان دي چې تاسو په کرسۍ ناست یې د ورځ تر ورځه بېګړو روان دي. دا شکر وباسئ خلک دې د لوږې مړه شي خو خزانې ډکې کړئ. انشاءالله دا ټول غریباران به ستا خیرماران وي او هر څه به ټیکټاک وي. بس چې دا غریبانان خیر غواړي نو زه خوشحاله یم ځکه چې سبا به دوی ماته نیغ نیغ ولاړي او خبرې به کوي. باچا صاحب نه به ودرېږي ځکه چې تاسو په دې کرسۍ ناست یې نو د دې خلکو به ښه دروز نه وي. ملکې آریا نه به تپوس وکړو ملکه آریا ستاسو په کار خو نه دی؟ بابا جانه زما خو هېڅ نه دي په کار
فهم یو تاسو سره کوم چې دا وزیر د ډیر بدرنګ پیدا کړی دی کا خبره دې بالکل ټیک تا چې څنګه ستاسو بابا جان دی هغه شان وزیرم دی ګستاخه خبرې ډېرې مه کوه زما په باچایه کې به داسې خلک پیدا نه شي چې زما په شان وي الله دې نه پیدا کړي باچا صاحب خر په دوه لکه باچا صاحب ویم دا راته ووایه د قیامت علامې رالې خر او په 2 لکه روپۍ داسې کار وکړه وزیره با تکبیره جی چې دا خر والا ما پورې راوله بالکل باچا صاحب حاضر به دته حاضر یې کړه حاجي دونی دی باچا صاحب خر په دوه لکه راځه لکه په 2 لکه ضروره ما ته خبرې ته غوږ کېده دا راته ووایه چې دا کوم قانون دی چې په 2 لکه روپۍ باندې ته خر خرڅوې راشه خو تودېږي ته پکې دا څوک یې چې زما نه تپوس کې زه د باچا وزیر یم وایي مورې که نه نیغ ودرېږه باچا صاحب سلامت ته حاضر کړی شي ما پسې راځه را روان شه سوچ پې مه کوه درنم جي تاسو ځای ته درنم راځه د خدای مسلمانه ته زما انتظار کوه ته زمین خبرو ته صرف غوږ کېږده زه باچا له ورځم ته به پکې خبرې نه کوې صحیح ده ویم زر کوه باچا صاحب سلامت ته غواړي باچا صاحب حاضر شو جي راځئ جي راځئ را مخکې ته ودروه بس دا راته ووایه چې په دې خر کې خوبي څه ده چې ته 2 لکه روپۍ وې باچا صاحب ته باچا یې جي او ښه جي یا الله توبه او داسې دا ملکه ده خبرې باچا صاحب سره دستیږي کوه ښه جي باچا صاحب ستا د لور واده کړی دی ګستاخه دا خبرې څنګه وکړه خبرې به بالکل سمې کې غلطې خبرې به نه کې باچا صاحب ولاړ دی دنه د لاس وویل شي باچا صاحب لاس راکټ ویم لاس را دې خوا کوه چې لاس ته نه ووام نه باچا صاحب لاس را نه مه کټ کوه د خر خوبۍ درته وایم ښځه تا به ماف کړی شي خوبیانې ووایه جی په خر کې یو کمالات دي جی څه کمالات پکې کمالات پکې دا دي جی چې په دې خر باندې کم سړی وروختېده او داسې مخامخ وګوري ټول خلیج ملکونه ورته ښکاري دا راته ووایه د خر مالکه چې دا خبره حقیقت ده او که دروغ دي نه باچا صاحب دا دروغ نه دي دا بالکل حقیقت دی خو زما خر ته به هغه انسان خیږي کوم انسان چې دروغجن وي او کوم انسان چې شرابي وي او کوم انسان چې د مور او پلار ازارین وي نو بالکل هغه ته به را ټول علاقې ښکاري او دا داسې کوي باچا صاحب چې مغربي ملکونه به ورته عموم ښکاري د چا چې څونه خپل خپلوان دي بیا پکې ګوري ټیک ده وزیره داسې کار وکړه چې لومبي ته وروخېږه ویم باچا صاحب دا خو به ډېره ګرانه شي وروخېږه چې پته ولګي صحیح ده باچا صاحب دونیسې جي وروخېږه ښه ډاډه ورخېږم وته ماته چلونه مخه وزیره څه راته ښکاري یا خدای پاکه ما ته خو پکې څه ښکاري نه کوز باچا ته یم چې څه پکې نه ښکاري نو باچا به وایي چې دا غل دی جوارګر دی ډاکو دی د مور پلار نه نافرمانه دی خو راشه باچا ته دروغ ووایه وزیره څه دې پکې ولیدل ډېر څه مې ولیدل هغه دی نیکه مې هم ناست دی نیا مې هم ناسته ده قر نیکه مې هم ناست دی سلامونه قبلوی بالکل خبره ټیک ده راته ووایه وزیره چې انګریزانو سره خو د سیند په غاړه ناست نه دی نه دا بکواس موله زما خاندان ډېر د عزت وخت تېر کړی دا دې څه وي وزیره راکوشه چې زه هم پکې خپل نیا او نیکه وګورم ځکه چې هغوی هم ډېر ښه وخت تېر کړی دی راکوشه درکوشم باچا سلامت راخېږه وته راځه دا ما نه راکړې زما د خر خوبۍ ته دې وکتل بالکل ډېره ایک نمبر خوبي ده وروخېږه باچا یارېږه ما لته ماته نه وایي ګوره باچا څه دې ولیدل خدای شته کو پکې څه ښکاري ځکه چې نظر مې لږ کمزوری دی فهم بابا جانه څه دې پکې ولیدل باچا صاحب ښه په غور ورته وګوره څنګه ورته په غور وګورم ګورو نغري دې روان شه څه پکې ښکاري نه اوس هم چې څه پکې نه ښکاري نو دې وزیر ته ملامت راځم وایي به چې دا غل دی ډاکو دی جوارګر دی د ملک پیسې والی دي د مور او پلار نه ازاري دي خو راشه دې وزیر ته دروغ ووایه ډېر زیات خلک پکې دي خو مور او پلار مې ډېر مزو کې دي بابا جانه مور مې وګوره چې هغه څه کوي بچي مور دی د سمندر په غاړه ناسته ده او د دواړو خپو پوندې پاکوي ووړه راشه خو تودېږي باچا صاحب خو نور دې مپړ څه ارماني نو ورته ووایه ارمان مې دا دی چې موږ هم دغه سمندر ته لاړ شو او پکې لږ ولامبو بس اوس راکوزېږه ډېرې مزې مه غواړه ولې چې 2 لکه روپۍ قیمت یې دی دومره نه دي راکوزېږه بابا جانه که دې خوښوي
زه به مور خېږم په مور به مې دوا سلام وویم نه بچې ستا خطو ته هېڅ ضرورت نشته ځکه چې ما خپل مور او پلار او ستا مور د سمندر په غاړه ولیدل پوندې پاکوي بابا جانه زه به دا خر خامخا اخلم نه بچې زمونږ چې څه مطلب و هغه مونږ ولیدل مونږ دا خر نشو اخیستی ټیک وایي ځکه چې زموږ په مخل کې د خرو د تړلو ځای نشته ځان له پې هسې خپل مخل نه خرابوو ویم وزیره ستا نه زیاتې خوبې په دې خل کې دا به تا سره په کمره کې ولاړ بس ټیک ده زه به یې درله په زور نه در کوم خو الې والې او خو نه اخلې ما اخلې نه د خر مالکه دا خر به نه زه اخلم دا خر اوس په 2 لکه روپۍ دی او ګنټه پس په پوره په 15 لکه روپۍ اوس تاسو خوښه بابا جانه پیسې وله ورکه بچې زمونږ ارمان برابر شو ځکه چې ما خپل مور پلار او ستا مور سمندر په غاړه ولیدل ته به هم کشته کې بوځم ویم بابا جانه ستا ارمان پوره شو خو ما خپله مور نه لیدې چې زه خپله مور ووینم ویم وزیره با تکبیره قربان دې شم شاق قدیره ویم دا ملکه به پیکي ویم دا ملکه په خبره نه پوهېږي او په دې غم باندې مونږ خامخا داړئ بس ټیک ده چې تاسو نه اخلې نو زه به یې نه خرڅوم وزیره با تکبیره قربان دې شم شاق قدیره دا ډالر یې ورکه او دا خر ته یې واده ور به یې کم وله بالکل اشرفی ما نغدې چغدې راوړي دي ډېره ښه اشرفی دي دا والې جي او دا 100 لکه روپۍ دي دا پوره 2 لکه روپۍ دي بس ټیک ده دا والې وروره ستاسو خر زه باچا صاحب تاسو به پرې ډېر زیات خوشحاله ویم زه خفه په دیم چې ملا به پې زما ماته کي ځکه چې د خړو خنجرو سره زما ژوند جوړ شو ځای چې خاموش ورځې پې لاړو دنه خو ډېر بد دې را سره وکړل زه الله پاک او دربار پاک ویم د خدای مسلمانه خر مې درله خرڅ کړو درکړه پیسې پیسې در در کوم مرمه دا والا پوره دا ټول کې اشرفی بلم والا ولا بلم والا داخل کمی دی یار کمی دي ویم د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو هغه متل دي ولایتانو د بیزو وه او د سلو د زنځیر یوړو دا په تعلیم دي ځان رسوه سیدي ځه ضرور ځه بس دا به جیب کې واچوم او زه به مو ځم مالکه خدای دې دواړه جانه ښه کړه خو یو باچا خو مې دوکه یلکه د خدای مسلمانه دا خو ګیا ده بس ټیک ته که نه مغازیه د خېټې کار خواسې مو شو اوس څاروله کار وکړه زه یم څوک شته نه همدې تیر ته کښېنم د دې ځای نه ورته کښېنم ملنګه دوه ګټې دې وکړې یو دې خیر ټول کړ بل دې وکړل دې دنونه ډنګ 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 ولا زما دا غیا ترې وي اوس په دې خوښ شم چې قوم دې بګلم څنګه زما دا غیا وخت کمیږي دا ترې وي زه به دې اوس خوښ شم ګیا ښه ګیا ده خو لږه معمولي وړه ده دې پسې به بیا راځم هڅه ما سره ګوټ کړی دی په خور دې کړی کیسې دې راته وای یاره چې بیا به ګیا نه رېبم اوس نو پرې مرۍ درنه خفه کړه راسته یو ورځ ده چې څاروي نارو به بیا به نه رېبم که نه کور دې د ښه کور دې پلار ته دې ګیله کوم کور دې کم دی چې 400 دې لیدلې ده او 400 هم پرېږده د رزړو بازار دې لیدلې ده د رزړو بازار هم پرېږد مانځو بازار دې لیدلې دغه هم پرېږده د تورمزو پول دې لیدلې نو ته خدای مسلمان چې دا دونه څه پرېږدي خو ما هم پرېږده که نه